بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او بخښونکي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې انسان یې پیدا او د زده کړې وړتیا یې ور په برخه کړه. نن ورځ موږ راځو په ای سی جي باندې خبرې کوو چې ای سی جي څه شی دی. ای سی جي چې دی په خپله دغه درې مخففات چې کوم دي د دې پول پارم څه شی راځي؟ الکترو کارډیوګراف. ای باندې الکتروسیس کارډیو او جی ګراف. الکترو کارډیوګراف کله د معنا موږ په پښتو کې وکړو نو په پښتو کې معنا راځي د زړه برېښنايي ګراف. د زړه برېښنايي ګراف. د ټولو نه مخکې راځو په ای سی جي باندې خبرې کوو چې ای سی جي څه شی دی. ای سی جي چې دی په خپله د زړه دغه برقي تغییرات چې کوم دي د زړه برقي تغییرات دا د زړه نه راوباسي په یو کاغذ باندې رسمي. دغه برقي تغییرات چې دی دا د څپو په شکل په کاغذ باندې رسمي او دغه څپو څخه بیا یو ډاکټر چې دی هغه د دې د دغه څپو نه څه شی راوباسي؟ د زړه چې کوم مشکلات دي په زړه کې چې هر ډول مشکلات دي هغه مشکلات بیا د څه شي نه راوباسي؟ د ای سی جي نه راوباسي. چې کله چې بیا دغه ای سی جي یو ډاکټر د ای سی جي مطالعه کوي نو بیا څه شی ورته وایي؟ الکتروکارډیوګرافي. الکتروکارډیوګرافي دغه ډاکټر چې کله د دې نه د معلومات راخلي دې ته وایي الکتروکارډیوګرافي. دغه کرښې ته دې ته موږ راځو چې دا کرښې په څه ډول په دې کاغذ باندې رسمیږي او دا کاغذ په خپله څنګه معنا لري او آیا دغه کاغذونه چې دی دا موږ کولی شو چې په یو ساده کاغذ باندې دغه کرښې رسم کړو یا که نه شو کولی؟ صحیح ده. ګورئ که تاسو کله یو کس لیدلی یو دم یې په سینه باندې درد راشي او داسې کلک دا ځای ونیسي او چغې کړي هله مړ شومه مړ شومه مړ شومه چغې وایي یا په هغه ځای کې د دې چغو د لاسه بېهوشه شي د دې درد د لاسه مکمل بېهوشه شي نو کله چې تاسو هغه ډاکټر له بوځئ نو په دې پسې یو قسم تارونه چې دی ونښلی یو په سینه پسې مو له تارونه ونښلی یو لاسونه پسې مو ونښلی یو په پښو پسې مو ونښلی چې دې پسې چې کله تارونه ونښلی بیا هغه کمپیوټر ته ګوري او د کمپیوټر په سکرین باندې په داسې شکل باندې یو قسم کرښې روانې او بس داسې یو قسم کرښې په دې دغه باندې روانې او یو اوازونه کوي هم دې باندې دا کرښې روانې داسې بیا که چېرته مقصد دغه کرښې داسې مکمل سیده شي یو قسم ناشنا اواز کوي چې هغه اواز وکړي بس ډاکټر ووایي چې انا لله و انا الیه راجعون بس مریض له د کفن غم کوي نور بس ختم دی. نو دغه کومې څپې چې دي دا څپې په دې کاغذ باندې رسمیږي. نو د دې څپو نه چې دی موږ ته د زړه دغه الکترونیکي کوم تغییرات چې دي دا موږ ته د کاغذ نه معلومیږي. راځو په دې کاغذ باندې خبرې کوو چې دا کاغذ ولې په دې شکل جوړ شوی. دا کاغذ چې دی دا په ټوله نړۍ کې یو سټنډرډ کاغذ دی. یعنی څوک نشي کولی چې دا کاغذ بدل کړي یا په سپینه ورقه راواخلي چې په هغې باندې دا کرښې رسم کړي. دا په ټوله نړۍ کې سټنډرډ کاغذ دی. بیا په دې کې یو قسم نور تغییرات څنګه راځي چې دغه کاغذونه چې دی دا کاغذونه په بعضې ځایونو کې داسې دي چې په دې باندې مکمل دغسې یو کرښه رسمیږي. صحیح ده. دغه څپې چې کومې دي دا همداسې یو څپه سي د تر د اخر سره پورې رسمیږي. خو بیا بعضې نور داسې کاغذونه دي چې په دې باندې دوه څپې رسمیږي یا په دې باندې درې څپې رسمیږي یا څلور او حتی تر شپږو او دغسې په دې شکل باندې چې دی دغه څپې رسمیږي. خو د کاغذ رنګ او د کاغذ شکل او د کاغذ ډیزاین ټول هم دغه یو سټنډرډ ډیزاین دی. صحیح ده. خو تغییر پکې دا دی چې کله مقصد دغه یو څپې په دې کاغذ باندې دا یو څپه په همداسې یو سیده مستقیم خط باندې لاړه شي دا یو څپه نو دا کاغذ به ډېر اوږد وي یعنې بیخي اوږد وي دا کاغذ. فکر وکړئ که چېرته دغه کاغذ چې دا یو څپه پې لاړه شي دا کاغذ به دوغومره پورې برابر شي. خو که چېرته دوه څپې پې لاړې شي نو دا به دوغومره وړوکی شي. که درې څپې شي او حتی پنځه شپږ څپې شي نو دا به بیخي دوغومره ته راورسي. دا کاغذ به مکمل وړوکی شي. صحیح ده. نو په دې ترتیب باندې چې دی بعضې ځایونو کې چې دی دغه کاغذ
وړوکی په بعض ځایونو کې غټي اوږدي. نو په دې باندې به تاسو نه تېروځئ چې یار دا څنګه حساب دی، دا یو ځای کې دا کاغذ دونه اوږد راغی او دا بل کاغذ دونه لنډ دی. هغه په همدې شکل دی چې دغه څپې چې دی دا په خپله مخصوص لیډزونه لري، هر لیډز ته خپل نوم لیکل شوی. بیا به هغه په دې راتلونکي درس کې ووایي چې دا څه رقم دی، دا څپې څونه په څو قسمه دي او څو دغه دي لیډزونه دي او څو څپې موږ رسمولی شي. صحیح ده؟ اوس راځو دې کاغذ ته ګوره. دغه کاغذ چې کوم دی دا ټول همداسې یو قسم دی کې دا غټې خانې نه ښه. دا غټې خانې ما صرف ستاسو د پوهولو لپاره رسم کړي دي. دغه غټې خانې په دې کې نه وي، په دې کې ټول همدغسې دا وړې خانې. دا ګورئ تاسو لکه دې خانو کې چې کومې دي دغسې ټولې دا وړې خانې. بیا د دې په منځ کې ګوره یو قسم چې دی دا وړې خانې دي. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 او دا یې شو 5. دا شو 5. صحیح ده؟ پنځه خانې دي. صحیح ده؟ او بیا په دې کې دغه غټې خانې چې کومې دي دا غټې خانې ګوره ما په سور خط باندې بیلې کړې دي یو بل سره. صحیح ده؟ دا بیا په کاغذ کې دې ته د رنګونه نه چې مقصد دلته پکې سور رنګ باندې انتخاب کې او یا پکې دا په تور رنګ انتخاب کې نه. دا غټې خانې چې کومې دي دا په ډبل خط باندې جلا شوي، په ډبله کرښه باندې جلا شوي. او دا وړې خانې چې کومې دي دا په نري خط باندې چې دی جلا شوي یو بل نه. د دې دغه یوه خانه چې کومه ده دا وړه خانه ده. دا خانه چې کومه ده دا به موږ دلته غټه رسمه کړو. د دې چې کوم اوږدوالی دی دا څونه دی؟ 1 ملي متر دی. او سور چې کوم دی سور هم 1 ملي متر دی. صحیح ده؟ د دې اوږدوالی هم 1 ملي متر دی او اوچتوالی هم لوړوالی هم 1 ملي متر دی. نو په دې غټه خانه کې زموږ سره څو خانې دي؟ 5 خانې دي. نو د دې اوږدوالی څونه شو؟ د دې اوږدوالی شو 5 ملي متره. او په لوړوالي کې څو خانې دي؟ 1 2 3 4 5. په لوړوالي کې هم د دې 5 ملي متره خانې دي. 5 ملي متره شو. صحیح ده؟ 5 خانې دي، یو خانه 1 ملي متر ده، ټول شو 5 ملي متره. دا د څه دپاره دا مشخص شوی دی؟ دا د دې لپاره ده چې موږ ته بیا دا څپې چې کله موږ په دې ځای باندې رسم کړو، دا څپې چې دا موږ په دې ځای باندې رسم کړو، نو بیا موږ سره د دې څپو په اندازه کولو کې مرسته کوي چې دا څونه دا څپه څونه ده، د پي څپه څونه اوږده شوې، د کیو آر اس څپه څونه اوچته شوې، د ټي څپه څونه اوچته شوې. دغه څپو دغه اوږدوالی بیا موږ ته راښیي چې دغه د څپو اندازه به موږ ته بیل مرستیاګانې را پیدا کوي، دغه کوي مشخص کوي چې دا څپه چې دغومره اوږده شي نو د دې خپل نارمل حالت نه واوړي، نو بس په دې کې دا مرض دی چې دا څپه د دې خپل نارمل حالت نه واوړي، نو دې کې دا مرض دی. نو دغه مرضونه چې دی دا بیا موږ ته را مشخص کوي. نو دا اوږدوالی چې دی کوم دا د دې لپاره مشخص شوی دی. صحیح ده؟ د ای سی جي په کاغذ باندې موږ پوه شو، په دې کاغذ باندې موږ مکمل خبرې وکړې. صحیح ده؟ اوس راځو د زړه په باره کې لږې خبرې کوو. زه ګوره په رسنۍ کې دومره تکړه نه یم، خو بس تاسو د پوهولو لپاره دا رسموم. صحیح ده؟ اوس موږ په زړه کې خبرې کوو چې د زړه په باره کې موږ شارټ انفارمیشن یا لنډ معلومات موږ د دې نه راخلو. صحیح ده؟ په ای سی جي کې بیا په تفصیل سره ډېرې خبرې دي چې هغه به موږ کوو په تفصیل سره، خو اوس موږ صرف دا وایو چې څنګه موږ د ای سی جي په باره کې یو نظر ورکړو. ځکه اوس خو داسې وخت راغلی که ته چېرته اکس رې دې ایستې یا دې اکس رې او یو چا ته مخامخ کړي نو که هغه پرې پوهېږي او که نه خو یو ځل داسې رڼا ته مخامخ کوي چې ته صبر وکړه دې کې څه شی دی، تور دی پکې که سپین دی پکې. نو دغسې ای سی جي ده اوس چې یو چا ته مخامخ کړي هغه خو یو ځل پکې ګوري. نو که تاسو چېرته په دې کې یو څه معلومات هم ولرئ نو تاسو په دې کې خپل نظر ورکړی شئ. صحیح ده؟ فکر وکړئ چې دا زړه دی، دا په دې کې 4 چمبره دي. صحیح ده؟ 4 چمبره دي چې دې ته موږ وایو د اولنو 2 چمبرو ته چې کوم دی دې دواړو ته دې ته موږ وایو آرټریکلز یا آرټریمز چې ورته وایي، تاسو چې په خپله اصطلاح څه وایي، دې ته وایو وینټریکلز. وینټریکلز. صحیح ده؟ دې ته وایي آرټریکلز دې دواړو ته او دې ته وایي وینټریکلز. صحیح ده؟
دا زړه په خپله باندې څه شی کوي یو قسم حرکت کوي دا 40 ساعته شام او د منده د حرکت په حال کې دی او کله چې دا خپل حرکت د لاس ورکړي دا ودرېږي نو بیا به مجبوره چې یو جوړه کفن واخلي او سره ځمکه واخلي چې په هغې کې مړی ښخ کړي دا خو وشو ارټیکلز وینټریکلز دا په خپله یو قسم تغییرات راولي دا کله پړسېږي کله خلاصېږي بیا بندېږي بیا پړسېږي بیا بندېږي بیا پړسېږي چې دغه پړسېدو باندې دا څه شی کوي دا وینه پمپ کوي دا زړه دا په دې باندې وینه پمپ کوي نو دا چې کله را بندېږي تقلص کله چې را بندېږي نو اول دا دواړه راټولېږي ارټیکلز چې کوم دي دا دواړه راټولېږي بیا چې دا وینټریکلز راټولېږي بیا ارټیکلز خلاصېږي بیا وینټریکلز خلاصېږي دا په خپل یو خاص ترتیب باندې خلاصېږي چې دغه ترتیب ته څه شی موږ وایو ریدم ورته وایو که چېرته دا داسې په خپل سر باندې درز غوبل راواخلي او ورځه کې بس یا دا خلاص شي او دا خلاص شي او یا مقصد په ځای دی چې دا بیرته راټول شي د دې نه مخکې دا راټول شوی نو په دغه وختونو کې چې دا انسان مریض دی د په زړه کې مسله ده دا باید تاسو بیا ډاکټر ته وښایئ صحیح ده دا په خپله فکر وکړئ دا زموږ سره ارټیکلز شو او دا وینټریکلز شو صحیح ده اول ارټیکلز راټول شي بیا وینټریکلز راټول شي بیا ارټیکلز خلاص شي بیا وینټریکلز خلاص شي په دې شکل باندې مانم غلط شو داسې راټول شي بیا داسې بیا دا خلاص شي بیا دا خلاص شي په دې شکل باندې دا خلاصېږي صحیح ده نو دا دواړه چې کله راټول شي د هغې نه وروسته دا راټولېږي چې دې ته موږ وایو ارټریکل ډیپولرایزیشن او چې دا کله راټول شي دې ته موږ وایو وینټریکل ډیپولرایزیشن خو کله چې دا دواړه بیرته خلاصېږي کله چې دا خلاص شي دې ته وایي ارټریکلز ریپولرایزیشن او دې ته وایي وینټریکلز ریپولرایزیشن صحیح ده اوس دا خو موږ دومره رسم کو صحیح ده د کار کولو قابلیت ته څه شی وایي انرژي وایي دا چې دا کار کوي دې ته به معلومه ده چې یو انرژي خو به دا لري یو انرژي خو به دې ته راځي نو دغه انرژي دې ته په کوم شکل راځي دلته موږ یو نیچرل پیس میکر لرو صحیح ده دې ته موږ یو دې ځای کې یو نوډ لرو چې هغې ته موږ نیچرل پیس میکر هم وایو صحیح ده دغه پیس میکر ته چې دا کله انرژي راورسېږي دې ته وایو موږ اس ا نوډ صحیح ده یا ساینس نوډ ورته وایي ساینس ارټریکل نوډ دې ته وایي بیا په دې ځای کې موږ یو نوډ بل لرو چې دې ته موږ څه شی وایو دې ته موږ څه شی وایو دې ته موږ وایو ارټریکل وینټریکل نوډ صحیح ده ارټریکل وینټریکل نوډ چې دا دواړه په کنډکټیو سیستم کې موږ وایو د زړه چې دا دواړه یو خاص دلته فایبر لري چې دا رائټ دی دا لیفټ دی او دا میډل دی دا یو د دې سره خپل دغه شوی یو ځای شوی چې د دې ځای نه موږ سره انرژي راځي هغه پیغام چې کوم دی یا دا راځي دلته ای وي نوټ ته د اس ای نوټ نه راځي ای وي نوټ ته د ای وي نوټ نه بیا راځي بنډل اف هیز ته او د بنډل اف هیز نه بیا په دوه برخو تقسیمیږي چې یو رائټ بنډل برانچ دی یو لیفټ بنډل برانچ دی او د هغې نه بیا په انټرناډولر فایبرز کې خورېږي په زړه کې دغه کېږي خواره کېږي او په زړه ته چې دی هغه کوم پیغام چې راغلی په هماغه پیغام په واسطه باندې چې دی زړه هماغه حرکت کوي بیا صحیح ده چې دا بیا په تفصیل سره په نورو لیکچرو کې ووایو دې سره اوس زموږ کار نشته اوس موږ راځو دې ته چې دا څپې څنګه رسموي کله چې دې ځای ته انرژي راشي نو دا یو پیغام دې دواړو دې اول ارټیکلزو ته ورکوي ځکه چې ارټیکلز نږدې دي دې دواړو ته پیغام ورکوي صحیح ده نو دې دواړو ته چې پیغام ورکړي په دې شکل باندې دلته یو څپه جوړه شي ګورئ دلته ښه په دې شکل باندې چې دلته یو څپه جوړه شي دغه څپه چې کله جوړه شوه د دې ځای نه بیا دا پیغام چې دی راځي دی ای وي نوټ ته دلته بیا یو څپه بله وړه جوړېږي یو انټروال جوړېږي
انټروال چې کله جوړ شو دغه برق چې برېښنا یا انرژي چې ورته وایي که پیغام ورته وایي دغه پیغام چې دغه ځای نه دلته راغی ایوي نوډ ته په ایوي نوډ کې یو څه اندازه چې دی دا تم کېږي یو څه دمه کوي دې ځای کې سټی کوي کله چې دلته دمه وکړله دلته یو منفي څپه بله تولیدېږي یو منفي څپه دلته بله تولیدېږي خو کله چې دا د دې ځای نه راشي بنډل اف هیس ته او بنډل اف هیس نه چې دی دا بیا داسې خوري شي په دې انټرنل فایبر کې دا خوري شي نو دلته یو ډېره قوي څپه جوړوي یو ډېر غټ دغه شدت په یو شدت سره یو غټه څپه دلته جوړوي چې دغه څپه کې د دې څپې په مقابل کې دا څه شی کېږي دا وینټریکل چې دی دا راټولېږي دا تخلص کوي ډیپولرایزیشن کوي نو کله چې ډیپولرایزیشن وکړي دلته یو غټه څپه بله تولید شي صحیح ده دلته یو غټه څپه بله تولید شي بیا چې کله دا وینټریکل چې کله راټولېږي خلاصېږي بیرته دلته یو بله څپه جوړېږي دې ته موږ ورکوو پي نوم دې دا اوله څپه چې کومه جوړه شو دې ته موږ د څه نوم ورکوو پي نوم دې ته ورکوو دغه دویمه څپې ته موږ ورکوو د کیو نوم او درېیمې څپې ته آر ایس او دې څپې ته ټي صحیح شو دا موږ په دې نوم باندې نوموو د دې ځای نه تر دې ځای پورې چې کوم دوران مکمل شو د دې ځای نه تر دې ځای پورې کوم دوران چې دلته مکمل شو دې دوران ته موږ څه شی وایو دې دوران ته موږ وایو کارډیک سایکل دا زمون سره چې شو یو کارډیک سایکل شو چې دا په څومره وخت کې دا یو کارډیک سایکل اجرا شي یو کارډیک سایکل چې دا په 0.8 سکند کې 0.8 ثانیو کې چې دی یو کارډیک سایکل اجرا کیږي په دې شکل باندې چې شو د دې زړه د الکترونیکی تغیرات چې کوم دي دا په چی باندې رسميږي په دې کاغذ باندې رسميږي صحیح شو دا شو کارډیک سایکل اوس موږ دې ته راځو چې دا کارډیک دا ای سی جی چې موږ ولرو د ای سی جی د کاغذ او د زړه په اړه کې معلومات مې درکړل صحیح ده اوس به داسې وایو چې دا کم سایکل چې دی دا کارډیک سایکل چې دی دا چې کله په دې باندې د کاغذ باندې پراته نو د دې نه موږ څنګه یو مرض معلومولی شو د دې نه موږ دغه مرض څنګه راایستی شو اوس راځو په دې باندې خبرې کوو ښه کله چې یو ای سی جي کېږي دا ای سی جي څو لیډزونه لري دا 12 لیډزونه لري صحیح ده 12 لیډزونه لري چې هغه په دې هغه لیډزونه هغه دي چې هغه برق د برقي مسي چې کوم دي لنونه چې کوم دي دا چې په دې پوستکي پسې نښلي موږ 12 لیډزونه لرو د دې 12 لیډزونو د جملې نه اولنی شپږ لیډزونه چې کوم دي دې ته موږ وایو چیس لیډز ته وایو صحیح ده چې دا بیا په دې کاغذ کې په کوم نوم باندې دغه شوی په نښه شوی V1 V2 V3 او همداسې V6 صحیح شوه د دې نه علاوه موږ درې لیډزونه نور لرو چې هغې ته موږ لیمز لیډ وایو لیمز لیډ ورته وایو چې دغه درې لیډزونه په دې کاغذ کې په 1 2 او 3 په لاتیني عددونو باندې جلا شوي دغه نور درې لیډزونه لیم لیډ چې کوم دي د دې ترڅنګ بیا موږ درې لیډزونه نور لرو چې یو ای وی اف لیډز دی یو ای وی آر دی او یو ای وی ال دی صحیح ده یو ای وی اف دی یو ای وی آر دی یو ای وی ال دی موږ دغه لیډزونه لرو چې دا شپږ چس لیډ چې کوم دي دا په سینه باندې نښلي او دغه لیمز لیډ چې دی او ای وی اف او ای وی آر ای وی ال چې دي دا په دې لاسونو په دې پښو باندې خو مکمل دي په دې برق باندې ګنډي دا لیډزونه چې کوم دي دا مکمل ګنډي دي په پار ځای باندې دا لیډزونه لګېدلي صحیح ده دغه 12 لیډزونه دي دغه لیډزونه چې دی دا اوس د دې زړه دغه کوم درزا چې کومه ده د دې نه موږ سره دغه الکترونیکي څپې چې کومې دي الکترونیکي تغیرات چې دي دا راوباسي اول به موږ راشو د دې نه به موږ معلوم کړو فکر وکړئ دا زړه دی اول به د دې نه موږ څه شی معلوم کړو
ریدم به معلوم کو. صحیح ده؟ د زړه ریدم به معلوم کو. منګه مخکې تاسو ته ما وویل چې زړه چې دی په خپل یو خاص شکل باندې په یو خاص ترتیب باندې دا زړه درزیږي، چې دغه ترتیب ته منګه څه شی وایو؟ ریدم ورته وایو. منګه سره په دې ریدم کې دوه قسمه ریدم دی. یو ته منګه وایو ریګولر، یو ته وایو ایرریګولر. که چېرته د انسان د زړه ریدم چې کوم دی دا ریګولر وو، نو پوه شه چې سړی نارمل دی، سټنډرډ دی، ښه صحیح مکمل زړه نه، ځکه چې په زړه کې د ریدم نه علاوه موږ نور ډېرې مرستیاګانې لرو چې په هغې کې به ریدم برابر وي، مګر نوره مریضي به ورسره لري. په ریدم کې چې دی ریدم صرف ریدم که چېرته ریګولر وو نو ریدم نورمال ریدم دی، خو که چېرته ایرریګولر وو نو بیا ورور د امبولانس غږ کوه سړی بیا دغه دی ریدم یې غیر نورمال دی. صحیح ده؟ دغه ریدم به موږ چې دی څنګه معلوموو د دې زړه؟ د زړه دا ریدم به موږ څنګه معلوموو چې دا څنګه په ای سي جي کې به موږ څنګه معلوموو چې دا نورمال دی که غیر نورمال دی؟ ګورئ ما دلته چې دی یو دوه درې سایکله ما رسم کړل. صحیح ده؟ درې کارډیک سایکله ما رسم کړل. دلته موږ چې کله ریدم معلوموو د زړه ریدم چې موږ معلوموو چې دا ریګولر دی که ایرریګولر دی، نو موږ به داسې کار وکړو چې د دې آر او د دې آر فاصله به موږ دغه ترمنځ فاصله چې کومه ده دا به موږ اندازه کړو. دې فاصلې ته څه شی وایي؟ آر انټرول. آر انټرول ورته وایي دې ته. د دې آر انټرول او د دې آر انټرول فاصله چې ده کومه ده ترمنځ فاصله چې ده دې دا به موږ اندازه کړو چې دا څومره ده. دا به موږ په څه شي اندازه کوو؟ د کوم ځای نه به دله خط کش راوړو؟ د دې لپاره خپله دغه خط کش جوړ شوی چې دا 1 ملي متر ده، یو خانه 1 ملي متر ده، دوه خانې 2 ملي متره دي. نو د دې ترمنځ دغه فاصله به موږ اندازه کړو. فرض وکړئ چې دغه یو آر انټرول چې کوم دی دا 15 راغی، 15 ملي متره د مثال په ډول. بیا به راشو د دې آر انټرول ترمنځ فاصله پیدا کړو چې دا څومره ده. مثال په تور دا 15 ملي متره راغله. همداسې به 3 خانې موږ نورې دغه کړو، 3 سایکلونو آر انټرول چې کوم دي دا به نور موږ اندازه کړو. که چېرته دا په یو ترتیب باندې راغی چې 15 ملي متره و، د دې ټولو اندازه چې دا 15 ملي متره وه، نو په دغه وخت کې چې دی زړه ریګولر ریدم لري. او که چېرته د دې ترمنځ فاصله 10 وه، 15 وه، د دې ترمنځ 10 شوه، د دې ترمنځ بیا 8 شوه، یعنې ګډه وډه وه، نو بیا پوه شه چې زړه څه شی دی؟ ایرریګولر ریدم لري. صحیح ده؟ اوس به موږ راشو، موږ به څه شی پیدا کړو؟ د زړه ریټ به موږ وګورو. موږ به اوس د زړه ریټ وګورو چې دا زړه په خپل اندازه باندې درزیږي که نه تیز درزیږي که په قلاره درزیږي. صحیح ده؟ موږ به د زړه دغه ریټ وګورو. موږ چې کله د زړه ریټ ګورو نو د آر انټرول ترمنځ به موږ وګورو چې څو غټې خانې موجود دي، څو غټ کیوبونه موجود دي د دې آر او د دې آر ترمنځ. فکر وکړئ د دې آر او د دې آر ترمنځ 4 غټ کیوبونه موجود دي. د دې آر او د دې آر 4 خانې موجود دي، 4 غټ کیوبونه موجود دي. صحیح ده؟ د آر انټرول څونه شو؟ 4 کیوبه شو، یعنې 4 15 شل ملي متره شو. دغه چې دی کوم دا 4 دا به ته واخلې او دا 300 په دې 4 باندې تقسیم کړي. دا 300 په دې 4 باندې تقسیم کړي. صحیح ده؟ نو دلته موږ سره یو عدد راشي. مثال فرض کړئ چې دا دغه شو x شو، x مجهول هر وخت موږ سره x ورک دی. اوس به وګورئ که دغه x د 100 نه غټ و، نو دې مریض ته څه شی دی؟ ټراکیکارډیا. د دې مریض زړه چې دی ډېر زر درزیږي، د زړه ریټ چې دی د ډېر های دی. صحیح ده؟ ټراکیکارډیا دی. که چېرته دغه x د 100 نه غټ و او که چېرته دا x چې دی
دا وړوکی او د شپېتو نه نو دې مریض ته څه شی دی؟ برډیکارډیا. که دا ایکس د شپېتو نه ټیټو وړوکی و یعنې 50 55 څلوېښتو 45 نو دې مریض ته برډیکارډیا ده. خو که دا ایکس د سلو نه غټ و یعنې 110 115 115 نو دې مریض ته څه شی دی؟ راکیکارډیا دی. صحیح ده؟ اوس موږ راځو د زړه اکسس ډیویشن معلومو. د زړه اکسس ډیویشن معلومو. صحیح ده؟ د زړه اکسس ډیویشن چې کله موږ معلومو نو دغه لینز لیډ چې کوم دی د دې نه به دغه لیډز 1 به واخلي. صحیح ده؟ لیډ 1 به راواخلي او دا AV8 دغه AV8 لیډ راواخلي. صحیح ده؟ AV8 لیډ به راواخلي. صحیح ده؟ اوس به په دې لیډ 1 کې ګوره په دې دغه کې چې دی په دې کاغذ کې هر څپې ته خپل نوم لیکل شوی دی چې مقصد دا د لیډ 1 دا د لیډ 1 څپه ده، دا د لیډ 2 څپه ده، دا د V1 څپه ده، دا د V2 څپه ده. صحیح ده؟ دا خو لیکل شوی دی. اوس به د لیډ 1 څپه چې دی په لیډ کې به A1 څپه لیډ 1 څپه پیدا کړي. صحیح ده؟ فکر وکړئ دا لیډ 1 ده، د دې به دغه آر وګورئ چې دا آر د دې څومره لوړ شوی دی. په دې کیوبونو کې به وګورئ چې دا آر دی دا کې څو کیوبه جګ شوی، څو خانې جګ شوی دی. فکر وکړئ دا آر 4 خانې جګ شوی دی، 4 خانې جګ شوی دی. بیا به دلته راشئ دغه اس به وګورئ چې دا اس د دې نارمل حالت نه څومره ښکته راکوز شوی دی. فکر وکړئ دا 2 راکوز شوی دی. نو دا به د دې نه منفي کې دا به 2 شي، دا به پلس 2 شي. یاره دا چې لمن لري علامه څه ده؟ مثبت ده. دا 2 شو، د دې جواب مثبت راووتو. فکر وکړئ دغه لیډ 1 خو دا خو چې دی مثبت راووتو لیډ 1. دا حساب کوي دا AV8 ونیسئ، دا څپه چې کومه ده دا د AV8 څپه ونیسئ. د دې هم دغه شکل آر وګورئ چې آر د دې څونه دی. فکر وکړه همدغه جواب د دې راووتو. په دې کې فکر وکړئ دا جواب ماینس راووتو، منفي راووتو. دا 4 شو، دا 2 شو، یعنې آر پورته جګ شوی دی 2 خانې، 2 کیوبه جګ شوی دی او اس ښکته راکوز شوی دی 4 کیوبه. نو دلته جواب موږ سره څومره راغی؟ منفي 2 راغی. نو د دې جواب چې دا څه شو؟ AV8 منفي شو. صحیح ده؟ دا منفي شو. نو که چېرته لیډ 1 مثبت راغی او AV8 منفي راغی نو دې ته دی لیفټ اکسس ډیویشن. دې مریض ته دی لیفټ اکسس ډیویشن. د زړه په چپ طرف کې مسله ده، یا د زړه چپ طرف پر رسېدلی دی، یا پکې نورې مسلې دي. خو یو څل بلاشي نورې مسلې دي چې هغه ورپکې دي په دې زړه په چپ طرف کې. خو که چېرته دا منفي راغی، لیډ 1 منفي راغی او AV8 مثبت راغی نو د ده RAD د دې مریض. صحیح ده؟ دې مریض ته RAD ده. د دې مریض د زړه په ښي طرف کې مسله ده، یا پړسېدلی ده یا یو څل بلاشي نورې مسلې دي. خو مقصد د ده د زړه په ښي طرف کې مسله ده. او که چېرته دا منفي راغی او دا منفي راغی نو دې مریض ته څه شی دی؟ ایکسټریم اکسس ډیویشن. صحیح ده؟ په دې وخت کې نو بیا د امبولانس غږ کوه چې سړی ختم شي. صحیح ده؟ او که نه چېرته دا دواړه مثبت راغلل، دا مثبتو دا مثبتو نو دا مریض څه شی دی؟ د دې اکسس ډیویشن فعاله دی. هغه زړه نو ته RAD شته، نو ته LAD شته، نو ته ایکسټریم اکسس ډیویشن شته. صحیح ده؟ دا هم ته موږ معلومولی شو. اوس راځو یو مرض په دې کې بل موږ معلوموو. په دې شکل باندې موږ راځو دغه د پي څپه چې کومه ده دا ګورو. د پي څپه چې دی دا موږ ګورو. که دا څپه د 3.5 ملي متر نه غټه وه، ډېره لوړه شوې وه،
د 3.5 ملي متر نه بیا مې څلورمه خانې ته رسېدلی وه څلورم کیوب ته رسېدلی شوی و دومره رسېدلی شوی نو په دغه وخت کې دې مریض ته څه شی دی دې ته دی لیفټ آرټیکل د دې مریض لیفټ آرټیکل چې کوم دی دا پړسېدلی د زړه دا ګچه خانه چې کومه ده اوچته خانه دغه دا د دې پړسېدلی دی دغه لیفټ آرټیکل چې کوم دی دا پړسېدلی او که چېرته د 2 ملي متر نه وړوکی و د 2 ملي متر نه وړوکی او یعنې 2 کیوبونه یا یو نیم کیوب شو یا یو کیوب شو نو په دې وخت کې د دې مریض رایټ آرټیکل پړسېدلی رایټ آرټیکل چې کوم دی دا پړسېدلی دی په همدې شکل موږ راځو سټي لاین ګورو د دې سټي لاین نه مخکې دغه کیوب ته پرېږدو دغه کیوب ګورو صحیح ده که چېرته دغه کیوب چې کوم دی دا د 2 ملي متر نه ډېر ښکته راغلی و د 2 ملي متر نه ډېر ښکته راغلی او د 1 ملي متر نه ډېر آزاد و یعنې په دې شکل باندې د 1 ملي متر نه ډېر آزاد و او د 2 ملي متر نه ډېر ښکته راغلی نو په دې وخت کې دې مریض ته څه شی دی پتوجن مسله دی دا مریض میکروب لري په همدې شکل موږ راځو سټي لاین ته دا سټي لاین چې کوم دی دا د خپل ځای نه پورته تللی شي سټي لاین دغه دی دا پورې د دې ځای نه تر دې ځای پورې دغه کوم لاین چې دا سکن راغلی دغه سټي لاین دی که چېرته دا د خپل ځای نه پورته تللی شي خپل ځای نه ښکته راغلی شي که دا چېرته د خپل ځای نه پورته تللی دا د خپل ځای نه پورته تللی اپ ته خطی نو په دې وخت کې دې مریض ته څه شی دی هایپرکلیمیا یعنې د دې مریض د پوټاشیم لیول څه شی دی زیات شوی دی د پوټاشیم لیول او که چېرته د خپل ځای نه دا ښکته راغلی و دا هم راغلی و نو دې ته بیا هایپوکلیمیا د مریض کې په وجود کې پوټاشیم لیول کم شوی دی نو دا یو څو خبرې چې دا په ای سی جی کې وي نور به ان شاء الله په ای سی جی کې د ژور معلومات موږ نور لیکچرونو کې وایو چې تقریبا 15 یا تر 20 ورځې پورې نو دا د ای سی جی په اړه کې داسې شارټ انفارمیشن دا انفارمیشن که تاسو کله زده کړئ نو تاسو کولی شئ چې په ای سی جي کې خپل یو نظر ورکړئ د ای سی جي نه خپل یو مرض راوباسئ نور په ای سی جي کې تقریبا 15 لیکچره نور دي چې هغه به ان شاء الله په ترتیب سره وایو هغې ته بیا موږ ډېر مطالعه وایو ډېر ستړي وکړو هغې کې بیا ډېره ژوره مطالعه ډېر زیاتې مسلې پکې نورې دي دا پکې صرف هغه مهم شی یعنې دې وخت کې تاسو کولی شئ چې دا تاسو زده کړئ تاسو کولی شئ چې په ای سی جي کې څنګه وکړئ نظر ورکړئ ومن الله توفیق د نن ورځې لیکچر باندې پای ته ورسېږو